د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د ځوانانو جالبه میړانه دوی په وطني احساس کې د هلمند ولسونو ته ستر درس ورکړ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل تر سره سبسکرایب کړئ. تېره ورځ غلام خان بندر ته نږدې د خوست ولایت په لرې پرتې ولسوالۍ ګربزو کې ځوانانو د هغه پل مات ځای په خپل شخصي لګښت سره جوړ کړ چې د موټرو د تګ راتګ او د لویو موټرو د بارونو له وجې تخریب شوی و. که څه هم دغه ځای دومره زیات تخریب نه و، خو که چېرې ورته پام نه وای شوی نو کیدای شي په راتلونکي کې زیات تخریب شوی وای. د ګربز ولسوالۍ با احساسه ځوانان د خپل وطني احساس له مخې راپورته شول او پر خپل شخصي لګښت یې د دغه پل دغه تخریب شوی ځای په بنسټیزه توګه ورغاوه. د دوی له وطني احساسه دغه ډک کار د هلمند ولسونو ته یو ښکاره درس دی. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، 2 ورځې وړاندې د هلمند په جګړه کې د هلمند یوې ولسوالۍ سقوط وکړ چې عام وګړي راپورته شول او د ولسوالۍ ټوله ودانۍ یې لوټ کړه. هلمند ولایت له تېرو څو ورځو راهیسې د جګړې په سخت اور کې سوځي. جګړه دواړه لورو ته تلفات هم لري، خو تر ټولو بده خبره یې دلته وه چې هر کله ولسوالۍ سقوط وکړ نو عام خلک راپورته شول او ولسوالۍ یې لوټ کړه چې دغه کار په ټولنیزو رسنیو کې د سختو غبرګونونو سره مخامخ شو. د هلمند قومي مشران د یادې پیښې په تړاو ژوره اندېښنه څرګندوي او په تړاو یې له افغانانو بخښنه غواړي. د هلمند قومي مشران او مدني فعالان د افغان او نړیوالو ځواکونو ملګرتیا تلپاتې او قوي ګڼي. هلمند کې قومي مشران، مدني فعالان او ولسي وګړي د افغان او نړیوالو ځواکونو ملګرتیا او مشارکت تلپاتې او دوامداره ګڼي او زیاتوي چې ناټو به تل له افغان ځواکونو څخه دفاع ته دوام ورکوي. د هلمند قومي مشران وایي د ناامنیو په کنټرول، د سولې دښمنانو په ځپلو او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو ملاتړ او همدارنګه د هلمند د ولسونو همکاري مهم رول او مثبت اغېز لري. د قومي مشرانو په وینا دا چې هلمند په وروستیو کې د سولې دښمنانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی نو ناټو او نړیوالو ځواکونو خورا په موقع له خپلو افغان ملګرو څخه دفاع کړې ده او د سولې پر دښمنانو یې هوایي بریدونه کړي دي چې په سیمو کې امنیت او د سولې د دښمنانو د پرمختګ په مخنیوي کې مهم رول درلودلی دی.